دا ویډیو هغه انسان ته منشن کوي کم چې په تاسو باندې د خپل ځان هم ګران دی، د کم سره چې تاسو د حد نه سیوا مینه کوئ، خو هغه انسان همیشه مصروف وي، ستاسو دپاره ورسره ټیم نه وي. دا میسج زما د هغه انسان دپاره دی. ګوره که چېرته هم په یو تعلق کې ستا نه یو انسان ستا د ټولې ورځې حساب کتاب غواړي، کم ځای وې، چېرته وې، د چا سره وې، د سهار نه مې ونه لیدې، یا په تا باندې شک کوي، ستا سره جنګ جګړه کوي، په معمولي خبره باندې ورله غوسه ورځي، جاړي، او په نسه خبره باندې یو هفتې پورې 2 هفتې پورې ستا سره خبرې نه کوي، میسجونه نه کوي، فون درته نه کوي، او په دې انتظار باندې ناستي چې ته د هغه په لټون کې وځې او هغه رضا کړي. او زیاتر خلک داسې کوي، د هغه خلک وي کوم چې وفادار وي او په زړه باندې د زړه نه مخلصه وي، چې هغه به غواړي په ورځ کې به 10 ځله موبایل راوالي، غټې میسج به لیږي، 10 واره به سوچ کوي چې وی لیږم وی نه لیږم، فون وکړم که ونه کړم، صرف ستا د میسج په انتظار باندې، ستا د فون کول په انتظار باندې. په ظاهر کې تا ته وایي چې تا نظر انداز کوي، خو کله ناکله موږ یو انسان د نظر انداز کولو په معنی باندې د مخکې هم ډېر زیات په شدت سره یادو. هغه په دې تمه ناست چې کله به ته هغه په لټون کې وځې. دا ټول هغه جذبات دي چې کوم هغه انسان صرف په موږ باندې ظاهروي. دا سړی هر انسان ته نشي ویلی چې د هغه په اړه باندې څه تېرېږي یا د هغه حالات څه دي. هغه به ډېر میسجونه کوي، تا ته به ډېر فونونه کوي، بانې به ګوري، په ورځ کې څومره مصروف ولی نه، څومره بیزي ولی نه، خپل ټول کارونه، خپل ټول مصروفیات به یو طرف ته کي، او تا ته به په یو چغه باندې تا ته مخامخ ولاړ وي. ټول هغه کارونه پکې ستا دپاره کوم چې ستا د کولو دي. ستا دشمن نه دی، په تا باندې کنټرول نه حاصل کول غواړي، بلکې هغه ستا سره په حقیقت کې مینه کوي او ستا خیال ساتل غواړي. هغه به بار دا کوشش کوي او دلچسپي واخلي په تا کې، یاره چې داسې کم کارونه وکړمه چې داسې کمې طریقې دي چې هغه زه زده کړم چې د انسان له ډېره مینه او ډېره دوستي او مینه محبت ورکړمه. د هغې دا مطلب نه دی چې هغه انسان وزګار دی، د هغه سره د نور کارونو کولو دپاره وخت نشته، بلکې هغه انسان په ژوند کې یو انسان قیمتي دی او هغه ته یې ټیک ده. نن سبا دومره مصروف وخت دی، چا سره د چا دپاره وخت نشته. که چېرته داسې یو انسان ستا په ژوند کې دا ټول حرکتونه په هغه کې وي، نو ته انتهایي خوشقسمت ترین انسان یې، ځکه چې د خپل مزاج چې کوم خلک دی که نه په نن سبا دور کې ډېر کم میلاویږي. چېرته هم هغه انسان مه ذلیله کوئ، چېرته هم مه نظر انداز کوئ. زیاتر خلک ما کتل دي هڅه کوي چې یو انسان ورسره په تعلق کې په شروع کې د هغه انسان سره دومره خوږي هغه چې د هغه خالي لږه غونې خاموشي او لږه غیر موجودګي د دې انسان دپاره ډېره سخته پته تېروي. نو هغه انسان وایي چې دی زما سره په حقیقت کې مینه کوي، ستا دا په شروع کې د حد نه زیاته دلچسپیانې هغه انسان خراب کړي. ته خو بیا برابر چلیږې، ستا باندې فرق نه پرېږدي، خو انسان ته ډېره ګرانه وي. لږ د هغه انسان دپاره وخوباسه.